دوستانو هیله لرو جوړه صحتمند راته اوسئ. نن ورځ بیا هم نوې ویډیو مهمه ویډیو ټریډینګ اصلي زده کړه شروع کیږي. راځم په ټریډ ورته معلومات درکوم. ټریډ څه شی ده، څه ډول کیږي، څومره ډولونه لري. ټریډ عبارت د معاملاتو څخه ده. کس چې ټریډینګ کوي دته معامله کوونکی ویل کیږي. ټریډینګ څه ده؟ په دوه مهم ډولونه لري. څه دوه ډېر مشهوره ډولونه لري، سپاټ او فیوچر ټریډ. د مارجین هم شته خو مارجین ټریډ څوک نه کاروي ډېر. سپاټ او فیوچر ټریډ ډېر مشهوره ده، ټول خلک همدغه کوي. او سپاټ او فیوچر فرق څه شی ده، کوم یو څه کار کوي، کوم یو ښه ده. راځئ ویډیو کې درته ښیم. خپل انټرنیټ به واز کو، بایننس به راواز کو. ما تاسو ته ویلي ټریډ به بایننس کې کو. بایننس ښه صرافي ده. که څوک به بایننس نشي ویریفای کوی، کوینکس نه کار واخلئ. کوینکس هم ډېره پیټه صرافي ده. ښه نو راځو دلته دا دوه برخې د موږ پاتې وې که نه. تاسو ته ما ویلي دا په بله ویډیو کې دا ټریډ برخې دي. دا لومړنۍ یوې داسې ده سپاټ ټریډ ده، او دا د فیوچر ټریډ. فیوچر څه پې لیکلی. سپاټ ټریډ او فیوچر ټریډ څه فرق لري؟ سپاټ ټریډ څه ده ملګرو، په دغه کې موږ کولی شو یو کوین مستقیم واخلو. مستقیم یې اخلو، زموږ کېږي، زموږ والټ ته راځي. مثلا دا ګورئ ټي آر ایکس کوین. که زه اوس دا بای کړم دلته مستقیم موږ ته اخیستل کېږي، زموږ والټ ته راځي. او داسې ده ساده ټریډ ده، ساده ډول خرید او فروش ده، اخیستل او خرڅول دي. او فیوچر ټریډ ته راځو. فیوچر ټریډ څه ده ملګرو، دا بیا ضریب یا اهرام لري. دا ضریب لري او په دې کې چې موږ کوم کوین باندې ټریډ ولګوو هغه کوین مستقیم زموږ نه کېږي، زموږ والټ ته نه راځي. صرف زموږ معامله پې خلاصېږي، ګټه او تاوان یې زموږ والټ ته راځي. کوین مستقیم زموږ مال نه کېږي. خو ساده سپاټ ټریډ کې بیا زموږ کېږي کوین. راځئ زه لومړی درته سپاټ درس درکوم. سپاټ ده زموږ د نن ورځې موضوع. سپاټ ټریډ د کولو لپاره لومړی تاسو باید سرمایه مو په سپاټ ټریډ کې ملګرو، سپاټ والټ کې البته ګورئ. ما تاسو ته ویلي دلته څونه ډېر والټونه دي، مارجین ده او فیوچر ده. سپاټ ټریډ چې موږ کوو نو سرمایه باید په سپاټ ټریډ کې دلته پیسې ولرو چې سپاټ ټریډ پې وکړو. ښه، سپاټ ټریډ کې باید سپاټ والټ کې د پیسې. نو ټریډ ته راځو. دلته څو شیزونه دي ملګرو، بای، سیل، لیمټ او دا خانې او دا ټول دا څه کار کوي. راځئ ټول درته وایم. لومړی خو دا آپشن ګورئ، دغې باندې تاسو کولی شئ یو کوین واخلئ. مثلا زه غواړم بیټ کوین واخلم. دلته راځم، بیټ کوین سرچ کوم، بي ټي سي. دا ګورئ ما ته بیټ کوین راوښکو. بیټ کوین په یو ایچ ډي ټي اخلي، بیټ کوین په ټي یو ایچ ډي، بیټ کوین بي یو ایچ ډي ته، او بیټ کوین اے آر ایس ته. راځم لومړی تاسو ته وایم چې بیټ کوین که تاسې په یو ایچ ډي ټي اخلئ دا بیا فیس لري، که په ټي یو ایچ ډي اخلئ فیس یې نشته. ګورئ خپله لیکلي 0 فی. همدا شان په اے آر ایس باندې هم 0 فی ده. نو دلته به لومړی موږ خپل کوین هر کوین چې اخلو. مثلا مثلا وایم ټي آر ایکس اخلم. دا یعنې ټي آر ایکس راوښکه کلیک کوم. زه غواړم ټي آر ایکس واخلم. ټي آر ایکس مې ووهه، ټي آر ایکس راته انتخاب شو. دلته په دغه آپشن کې بای ملګرو انګلیسي کې اخیستل، هماغه د اخیستلو معنا ورکوي. مثلا زه غواړم ټي آر ایکس واخلم، نو زه به بای آپشن وهم. صحیح ده، بای آپشن مې ووهه، غواړم ټي آر ایکس واخلم. دلته دا لاندې بل آپشن ګورئ، لیمټ سی لیکلی. دې به کلیک کوم. ګورئ دلته څو دانې سیزونه ماته وازېږي. لیمټ، مارکیټ، سټاپ لیمټ، ټریلینګ سپاټ، سټاپ او او سی او. دا ټول څه کار کوي، څه ګټه لري، څه په درد خوري. راځئ دا درته لومړی په همدې کلیک کوم. لومړی خو لیمټ ده. لیمټ دوستانو معنا حد ته ویل کېږي، حد ته. مثلا ګورئ دلته د ټي آر ایکس قیمت لایف تاسې ته ښي څو ده، 0.0 سنټه. صحیح. مثلا زه غواړم ټي آر ایکس چې لږ ارزانه شي واخلم. مثلا زه غواړم ټي آر ایکس واخلم په 0.0 کې. زه غواړم په دې حد کې ټي آر ایکس واخلم. نو زه به لیمټ نه کاروم. لیمټ څه معنا؟ لیمټ موږ یو کوین ته حد ګو. مثلا د ټي آر ایکس قیمت د 0.0 سنټه. مثلا زه وایم زه غواړم دا واخلم په 0.0 سنټو کې. 0.0 سنټه خو ښکته راځي، ارزانه راځي. نو زه به دلته لیمټ ږدم، صرافي ته به وایم چې زه غواړم ټي آر ایکس یو څه ارزانه شول، دغه نرخ ته راغلل، ما ته یې واخله. نو دلته به موږ له لیمټه کار اخلو. لیمټ به موږ ورته حد ږدو. مثلا ما ته وایي چې په کم نرخ کې غواړې لیمټ کې. ما خو لیمټ کې خو دغه نرخ کې. اوس دلته ما ته وایي اماونټ څومره اخلي، څومره دې په کار دي. زه وایم ما ته واخله مثلا 100 ټي آر ایکس. 100 ټي آر ایکس ما ته واخله. ما ته وایي دغومره یو ایچ ډي ټي کېږي ستا 100 ټي آر ایکس. دغومره یو ایچ ډي ټي به ته موږ ته بیا راکړې، موږ ته 100 ټي آر ایکس بیا اخلو. زه وایم سمه ده. بای ټي آر ایکس به وهئ، موږ ته به لیمټ ثبت شي ټي آر ایکسو. دا یې نه ما ووهه. اوس ګورئ دلته لیمټ مې ثبت شو. دا یې نه لیمټ بای ټي آر ایکس اخلي په یو ایچ ډي ټي او په کم نرخ کې اخلي. دا نرخ مې 0.0 سنټه ما ایښی. او دلته نرخ څو ده؟ 0.8. ما لږ ارزانه ایښی، زه غواړم ارزانه یې واخلم که نه.
نو لیمټ مې خپل کې خود صحیح ده. دلته مې ټایم هم د لیمټ ښکاروي چې دغه ټایم کې تاسو لیمټ یې ښه. نو اوس مې لیمټ کې خود دا لیمټ که چېرته د ما موبایل انټرنیټ سره وصل نه وي، زه آفلاین شوم یا زه مثلا ویده شوم شپه وه، هر وخت چې دا نرخ راسي دغه نرخ ته چې کوم ته ما لیمټ یې ښه، دا به اتوماتیک ما ته واخیستل سي، زما والټ ته به راشي. اوس به دلته د موږ لیمټ پروت وي، موږ به په تمه کېږو چې دا نرخ راسي د موږ د لیمټ نرخ ته، نو دا به بیا موږ ته باینانس صرافي واخلي. صحیح ده چې دا د لیمټ مسله وه. او که غواړو کینسل کړو ورته له دې ځای کینسل کوی شو. نو دا لیمټ و. یو بله موضوع لیمټ کې ګورئ ملګرو، موږ پورته لیمټ نه شو ایښودی. مثلا نرخ څو ده د ټي آر ایکس لایف نرخ دلته وګورئ 0.078 سنټه. صحیح، مثلا زه غواړم دلته لیمټ کېدم 0.9 ته، نو دا لیمټ بیا موږ ته دوستانو ډېری وخت کې نه مني. موږ چې دا لیمټ څنګه بای وو او دلته یې راسن موږ ته مستقیم اخلي، په همدغه نرخ کې بیا موږ ته اخلي، دا لایف نرخ کې. صحیح ده. نو لیمټ تل لاندې ځای ته ایښودل کېږي، لاندې اندازې ته لیمټ به تاسې ږدئ. نو د لیمټ ګټه دا شوه چې موږ غواړو په کوم نرخ کې د خوښې په خپل نرخ مو کوم ارز یا کرنسي واخلو، نو موږ به ورته لیمټ کړو. نو په لیمټ به انشاءالله پوهې راځئ. بیا هم پې کلیک کوم. مارکیټ څه معنا؟ مارکیټ معنا ملګرو اوسنی نرخ. مارکیټ اوس ګورئ نرخ څو څه لږ پورته لاړه 88 سنټه. مارکیټ کار څه ده؟ مارکیټ وایي چې زه یې تا ته اخلم په همدغه نرخ کې. دا اوس نرخ وګورئ څو ده؟ 88 سنټه. مارکیټ کې داسې نه شئ کولی چې تاسو لیمټ کېدی چې ما ته په دغه نرخ کې واخلم. مارکیټ وایي چې زه صرف په همدغه نرخ کې تا ته اخلم، لیمټ د زه نه منم، ځکه دا مارکیټ ده. او دلته ګورئ ډېر اپشنونه هم نه لري، مستقیم یو اپشن لري درته د څونه اخلي. زه ما ته د $10 واخله، $10 واخله، نو دغلته به بای ووهئ، مستقیم به موږ ته $10 همدا اوس هم دا تازه لایف نرخ کې به موږ ته واخلي. او دغلته یو بل څه هم ده، دا فیصدیانې د دې په اندازه هم تاسې اخیستلی شئ. مثلا 100% ووهئ چې څومره پیسې ستاسو ویلټ کې په ټولو به تاسو ته ټي آر ایکس واخلي. د اخیستو لپاره به بای ووهئ، بای هماغه اخیستل. نو د مارکیټ دا ګټه وه چې په لایف نرخ کې تاسو ته اخلي. نو تاسو ته یو سوال به دا راسي چې مارکیټ نه کوه خو که لیمټ نه. ګورئ ملګرو بعضې وخت یو کوین وي چې ډېر زر قیمت یې لوړ همداسې روان وي. مثلا اوس ګورئ ټي آر ایکس مخکې 16 سنټه، اوس ګورئ 20 سنټه شاوخوا پورته لاړه. نو بعضې کوینونه راځي بازار ته چې هغه نرخ همداسې تاسو ورته ګورئ لایف هغه نرخ جګېږي. بیا څنګه که تاسو لیمټ کېدی بیا ستاسو لیمټ نه وهي. لیمټ چې یو کوین چې همداسې په جګېدو یا په ټیټېدو د په سپیډ کې روان وي بیا لیمټ مو نه اخلي، بیا به تاسو له مارکیټه کار اخلئ هغه ټایم. نو مارکیټ په دغه ته پکارېږي. سټاپ لیمټ. سټاپ لیمټ څه معنا؟ سټاپ لیمټ چې ده ملګرو د دې کار دا ده چې تاسو ته کوینونه له یو ځای څخه چې تاسو ورته له دې ځای نه ماته اخیستل شروع کړه او تر دغه ځایه ماته واخله. دا له یو نقطې نه درته اخیستل شروع کوي او بلې نقطې پورې چې تاسو ورته وایئ درته اخلي. مثلا راځئ زه تاسو ته یو کوین مثلا بیټ کوین راخلم. بیټ کوین لایف قیمت څو ده دلته وګورئ. بیټ کوین لایف قیمت ده $28,802. زه وایم چې بیټ کوین واخلم لږ ارزانه واخلم او بیخي ارزانه واخلم. نو سټاپ لیمټ څه کوي؟ سټاپ لیمټ کې زه دلته لیمټ ږدم، ورته وایم چې بیټ کوین $20,000 ته نرخ راغی، ما ته به اخیستل شروع کړي، په اخیستلو به شروع کړي. سټاپ تر کوم ځای پورې به ما ته واخلي چې 25,000 پورې راغی. نو له 20,000 نه به اخیستل شروع کړي تر 25,000 پورې چې نرخ راغی، ما ته به په همدغه منځ کې اخیستل شروع کړي. له 20,000 نه به شروع کړي او 25,000 پورې چې نرخ راغی ما ته به واخلي. څومره به وایي تا ته واخلم؟ زه مثلا د $10 ما ته واخلي. 10 بیټ کوین مې ووهل، دلته $10 ما ته واخله. نو د سټاپ لیمټ کار دا ده چې موږ سټاپ لیمټ ته یو نقطه ږدو. مثلا ورته وایي چې له دې نقطې موږ ته اخیستل شروع کړه او تر دې نقطې پورې موږ ته واخله او د دومره پیسو واخله. نو د سټاپ لیمټ کار دا ده ملګرو. نو دغه یو ګټه لري. اوس مثلا ما سټاپ لیمټ ته امر وکړ چې ما ته کله د بیټ کوین نرخ $20,000 ته راغی، په اخیستلو شروع کړه، په اخیستلو شروع وکړو چې تر 15,000 پورې نرخ همداسې ښکته راته ما ته واخله. څومره؟ د $10 راته واخله. نو اوس چې کله نرخ راسي 20,000 ته، 20,000 نه به ما ته اخیستل شروع کړي، په $25,000 چې نرخ راغی ما ته به د $10 واخلي. اخیستلو لپاره به بای ووهو، کنفرم به ووهو، موږ ته به لیمټ سپاټ لیمټ سټاپ لیمټ ثبت شي. دی نه کوم. نو دا د سټاپ لیمټ کار و. راځم دغه دوه برخې نور څه کار لري، ټریلینګ سپاټ او او سی یو. دغه برخې چې دي ملګرو په ډېری صرافیو کې نشته، ښه ډېری صرافي دا نه لري او دغه برخې زیاتره نه پکارېږي ټریډینګ کې، ځکه دا دواړه هم تقریبا ټول د لیمټ غوندې کار کوي. دا او سی یو برخه چې ده، او سی یو برخه کې تاسې کولی شئ چې هم یې واخلئ د اخیستلو لپاره لیمټ کېدی او هم یې بېرته د خرڅولو لپاره لیمټ کېدی. مثلا تاسو به لیمټ ږدئ چې دغه ځای نه ما ته اخیستل شروع کړه تر دغه ځای او له دغه ځای نه خرڅول شروع کړه تر دغه ځای او اماونټ به ورته ولیکئ. نو دا هم ټول د لیمټ په څیر کار کوي.
نو د دا او د لیمټ خاص فرق نشته. او خبره دا د اوسیو ډېر خلک نه کاروي، اوسیو نه کار ډېر نه اخیستل کېږي او ډېری صرافیو کې نشته دا برخه. او فیس هم فکر کوم د لیمټ په اندازه یو څه ډېر ده. نو لیمټ او سټاپ لیمټ نه به کار اخلئ. د لیمټ په ځای تل سټاپ لیمټ نه هم کار واخلئ. سټاپ لیمټ بیخي ښه ده. دا هم درته مخکې مثلا د قیمت څخه لوړ قیمتونه هم درته واځي او قیمت نه ټیټ قیمتونه هم درته واځي. دا کار یې ډېر ښه ده. مثلا زه اوس دې ته لیمټ ږدم چې ماته ټي ار ایکس واخله 0.09 نه ماته شروع وکړو اخیستل او 0.09001 پورې ماته واخله. ګورئ همغه یو اندازه شولو خبره همغه یو خبره شول. لیمټ کې متغیر رانه دی خو پورته عددونه هم تاسو ته اخلي. نو دا ګټه لري. نو که بیرته م اخیسته بای به ووایي دا د بای اخیستل. اوس راځو سل ته. سل څه معنا؟ سل خو ملګرو عامه اصطلاح خرڅولو ته وایي. صحیح ده. سل خو تاسو هم پوهېږئ او نور همغه کار همغه ده ښه. صرف سل کې خرڅېږي بای کې اخیستل کېږي. نور کار همغه ده. لیمټ او سټاپ لیمټ ورسئ نور همغه پخوانی کار ده. سل کې مثلا ما سره ټرون دی زه غواړم ټرون خرڅ کړم. ما دلته وایي چې په لیمټ یې خرڅوي. زه وایم په لیمټ ماته څومره ټرون دی خرڅوي. زه وایم 100 ټرون خرڅوم. ماته په کم لیمټ یې خرڅوي. زه وایم په 0.9 کې خرڅوم. دې کې ماته خرڅ کړه. دا به صحیح ده. 100 ټي ار ایکس به ووهئ. اوس فعلا ما اکاونټ کې ټي ار ایکس نه دی یو ایس ډي ټي پرته. او که په مارکیټ یې خرڅوئ نو بس دلته څونه ټي ار ایکس لرئ. مثلا زه 100 ټي ار ایکس لرم. 100 ټي ار ایکس به ووهئ سل. بس خلاص همدا اوس بس تاسو ټي ار ایکس خرڅ کړي درته یو ایس ډي ټي به درته درکړي. او که سټاپ لیمټ یې خرڅوئ سټاپ لیمټ خو همغه ډول کار ده. نو دواړه یو ډول کار کوي. صحیح ده. نو دا د سپاټ برخې ټریډینګ، ساده ټریډینګ او دغه ټریډینګ څه ده دا لومړی ډېر ښه ټریډینګ ده ملګرو. هغه کسان چې نوي دې برخې ته راځي تجربې لپاره ډېر ښه ده. مثلا تاسو راځئ دلته ګورئ چې بیټکوین ارزښت راټیټ شوی ده. مثلا بي ټي سي زه سرچ کړم. بي ټي سي ارزښت راټیټ شوی ته وایي راځه واخله د $100 بیټکوین واخله سبا به پورته شي. یو څه به ګټه کوم ساده ټریډ وکړو که نه تاوان به دې هم دونه نه وي. راځه ما زه وایم څونه ماته د $100 بیټکوین واخله. $100 بیټکوین په لیمټ په مارکیټ په اړیا واخلئ. بای به ووایي موږ ته به $100 واخلي وایلټ ته به مستقیم راشي. نو بس کله نرخ جګ څه وبګورئ موږ $100 نه $110 جوړي بیرته به راسو سل به یې کړو. $100 به هم خرڅ کړو بیټکوین. نو دا ساده ټریډینګ ده. او فیوچر ټریډ پاتې شو. فیوچر څه ده لږ خطرناکه ټریډ ده. ضریب لري احرام لري. نو د دغه درس څه ده پر روانه ویډیو کې ده. نو اوس مو په خدای سپارم د چا کوم مشکل و کمنټ راته وکړئ. مشکلات مو ټول د کمنټ